سلامونه ګرانو کتونکو دیدار یوسف زه یم د امازون اف بی ای د فری کورس د ویډیوګانو په سلسله کې زما دا شپږمه ویډیو ده. د دې نه مخکې چې کومې 15 ویډیوز دي نو په اونلاین ویډیو کې مونږ خبره کړې وه چې لکه مونږ به امازون سیلر اکاونټ څنګه جوړو. دویمه ویډیو بیا دې حواله وه چې لکه د پاکستان د خلکو دپاره مونږ به ډیپازټ اکاونټ به څنګه جوړو او ما په هغې کې طریقه ښوولې ده چې هایپر ویلټ اکاونټ به مونږ څنګه کریټ کوو او هغه به څنګه د امازون سیلر اکاونټ سره یوځای کوو. درېیمه بیا د ملګرو غوښتنه وه چې یاره څومره دغه نه مونږ د امازون بزنس چې دی د څومره پیسو نه مونږ شروع کولی شو. نو په هغې کې ما تاسو ته مختلف ماډلې ښوولې، مختلف نومونه دي او هغې ماډل او هر یو ماډل چې دی مختلف انویسټمنټ غواړي پیسې. څلورمه ویډیو بیا د پراډکټ سرچ په حواله یو تفصیلي ویډیو که مونږ ځان له پراډکټ خوښوو د هغې څه طریقې کار دی او هغه به مونږ څنګه کوو. پنځمه ویډیو بیا چې وه نو مونږ چې کله پراډکټ خوښ کړو نو بیا به مونږ که فرض کا د علي بابا نه مونږ دغه کوو پرچیز کوو خپل پراډکټ، نو مونږ به د علي بابا سپلایر سره رابطه څنګه کوو او هغې کې څه څیزونه مونږ له پکار دي. دا شپږمه نننۍ ویډیو چې ده نو دا په دې حواله ده که مونږ خپل برانډ جوړو. لکه دغې پورې خو مونږ رالو، اوس که مونږ هول سیل دغه کوو د بزنس کوو نو هغې بیا جدا طریقه ده که مونږ وله برانډ نوم نه ږدو یا ټریډ مارک رجسټریشن نه کوو، خو کوو پرایویټ لیبل مونږ جوړو او خپل پراډکټ انټروډیوس کوو د خپل برانډ سره او دا یو ډېر ښه عمل دی. لکه په راروان وخت کې به بیا دا د دې ډېرې فایدې نو د هغې به څه طریقې کاري. کله چې مونږ ځان له پرایویټ لیبل منتخب کوو ټیک شو او مونږ یو نوم وګورو چې لکه یو خاص نوم دی او هغه بیا مونږ ګورو چې یاره که مونږ کار کوو لکه خپل پراډکټ انټروډیوس کوو په یو ایس مارکیټ کې ټیک ده. یو ایس ټول نه غټ مارکیټ دی ځکه د بار اگزامپل در کوم او دلته دغه چې دی پراډکټ ډېر ښه سیل کوي. نو دلته به د هغو یو ویب سایټ دی یو ایس پی ټي او دا دی ګورنمنټ د یو ایس والا. دلته به مونږ ګورو چې پیټنټ ټریډ مارکس او دا دغه چې پکې دي آی پی پالیسي لکه ما چې تاسو ته ووایي د هغو پالیسیانې بیا صحیح. نو دلته خو به اول مونږ هغه ګورو کوم نوم چې مونږ منتخب کړی دی چې آیا هغه شته که نشته. که دلته وي نو هغه به بیا مونږ نه منتخب کوو. کله چې دې ویب سایټ له مونږ راشو دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک درکړم د ټولو. نو مونږ به راشو دلته لکه دا ټیسټ ورته وایي ټریډ مارک الکترونیک سرچ سیسټم که نه دا د یو سیسټم دی او دا زه کلیک کوم. دلته مونږ ته دا مختلف آپشن راکوي چې څنګه تاسو سرچ کول غواړئ. نو مونږ به دا بیسیک ورډ مارک سرچ باندې به لاړ شو. دلته چې تاسو وګورئ نو دلته بیا دا مختلف نور آپشن دي لکه پلورل او سنګولر که یو ټکی دی که دوه ټکي دي نو دواړه پکې وایي وګوره که نه. سنګولر هم مونږ کولی شو. لایو آر ډیډ لکه اوس په مارکیټ کې شته که نشته نو مونږ وایو چې لایو آر ډیډ مونږ ته ټول وګوره. فرض کوو دلته مونږ یو د خپل طرفه یو نوم منتخب کړی دی خپل پراډکټ له پرایویټ لیبل له هر څه شی چې دی. ما هسې ولیکو چې ټایګر انکې زه اوس ګورم چې دا ته ماله وګوره چې دا که کمباینډ ورډ کي که سنګل وي که لایو وي ډیډ هر څنګه وي دا نوم ته ماله وګوره که نه. نو مونږ به سبمیټ کویري دلته به راشو خپل کویري مونږ سبمیټ کړو. دا ماته وایي چې اوس 4570 ریکارډ دي، دومره زیات په دې نوم باندې دي. دا بیا مختلف بدلي. یو خو په دې کې دا ګورئ چې لکه څومره کیټګریز چې دي که نه د هر کیټګریز دپاره بیا جدا ټریډ مارک رجسټریشن غواړي. ټیک شو ستاسو پرایویټ لیبل چې کوم وي. لکه اوس په دې کې مختلف تاسو ته بیا ښیمه کیټګریز کې به څنګه ګورئ نایس کلاسیفیکیشن دی. لکه اوس دا یو پکې مونږ وګورو چې یاره ټایګر ټوینکل دی دا اولنی اډو راواړو دی. اوس مونږ ته وایي چې دا چیک سټیټس دا دی او لایو دا اوس په دې وخت کې شته. دا چیک سټیټس هم بیا مونږ کتی شو. نو دا اوس ګوره دا که مونږ وګورو نو دلته بیا مونږ له کوکولا وي که مونږ له نور دغه راکوي ټایګر ټوینکل دی او ورډ مارک دا دی او ګوډز اینډ سروسز کې د هغې کیټګریز ده. په دې کیټګریز کې دی بیا دا نور تاسو ټول دغه کتی شئ د دې دا ډیټیل دلته کتی شئ. خو که مونږ بیا واپس دغې له لاړ شو مونږ ګورو چې یاره مونږ ته دا ټي ایس ډي آر چې دی دا وښیه سټیټس. نو دا بیا تاسو ته ټول تفصیل راواړئ لکه هم د دغې یو دا داسې هر یو دپاره تاسو کتی شئ که غواړئ چې لکه سټیټس څه دی دا دی یو ایس سیریل نمبر یې دا ورکړی دی او ټیز پلس دا بیا وروسته چې کله رجسټریشن کېږي په دې به بیا تاسو پوه شئ. اپلیکیشن یې په دې دغه کې فایل کړی دی په دې تاریخ کې په دې کال کې. بیا مارک انفارمیشن تاسو دغه کتی شئ چې دا داسې دي.
بیا ګوډز اینډ سروسز کې لکه کم یو د په کم کیټګریز کې دا کیټګری دا لیکلي 014 پرایمري کلاس ته په دې کې بیا سب کلاسز چې دي نو 002 دا په تاسو ته بیا زه وښیم چې دا پرایمري کلاس چې کوم دی 014 دا نایس کلاسیفیکیشن دی ګوډز اینډ سروسز لپاره انټرنیشنل نو بیا په هغې کې اوس دی وایي چې اکټیو دی ټیک شو لکه دا مین کلاس دی 014 او بیا په هغې کې سب کلاسز دا دي بیا تاسو په دې پوه کومه دغه شانتې بیا بیسز انفارمیشن کیس لیول سره دا دیو کله فایل کړی دی کرنټ اونر یې څوک دی دا اوس شنګای بروکسن ټیکنالوژي څه شی دی دا چاینیز بسۍ ایډرس د هغو دا دی بیا اټارني چې کوم هغو نیولی دی کله چې دا مونږ فایل کوو د دې رجسټریشن کوو نو څوک چې د امریکا کې نو په خپله هم کولی شي خو څوک چې بهر نو بیا به هغو اټارني یا یو اتارټي چې هغه ستا دپاره کار کوي او ستا د ټریډ مارک رجسټریشن کوي د هغه دا نوم دی او دا ایمیل دی که څه مسله راځي د هغو سره تاسو بیا دغه کولی شئ دغه شان پروسیکیوشن هسټري او دا ټول دا خو لکه ما تاسو ته وویل د هغې یو تفصیل مې درته وښو لکه دا اوس ټول دي د ټولو تفصیل تاسو دلته که ګورئ د ټریډ مارک دلته کتی شي ښه اوس یو داسې ټکی دی چې لکه تاسو وایئ چې دلته نه اوس که موږ واپس لاړ شو موږ وایو یاره ټایګر خو ډېر دی موږ به اوس خپل نوم ګورو مختلف دغه کوو به فرض کړه موږ ورته ولیکو چې یاره که خپل کلی به ولیکو کالا کلی ولیکو زه کالا کلی که نه موږ وایو چې یاره دا موږ فرض که خپل نوم ږدو چې دا شته که نشته اوس دې ګوره نو ټیسټ ریکارډز ور فاوند to match the criteria of your query اوس دی وایي چې دا هیڅ نشته نه په مړو کې شته نه په ژوندو کې شته دغه شانتې چې تاسو ته کله دا انفارمیشن راشي د هر ټکي دپاره نو تاسو پوه شئ چې دا بیسیک سرچ چې دی دا کامیاب شو لکه دلته موږ وله ټول ورکړي که نه چې موږ له په جمع کې هم وګوره که په جمع کې دا نوم راغلی که په سنګل کې راغلی که په لایو ډیټ کې دا نوم موږ له وګورو نو دې ونه کتو نو دغه شانتې به تاسو لکه اول چې دی په دې کې به تاسو خپل ټریډ مارک چې دی هغه به اول سرچ کوئ دا ضروري ده او دا چې دی د هر دغه دپاره جدای د هر مارکیټ پلیس دپاره جدای دا اوس د یو اس دپاره ما تاسو ته وښو چې دا به څنګه سرچ کوئ بیا د دې نه پس که تاسو غواړئ چې خپل ټریډ مارک رجسټرډ کړو لکه رجسټر نه بغیر هم په دغه باندې چلیږي په دې امازون باندې چلیږي لکه خلک پرې کوي خو په هغې کې لکه مسلې دی که څوک ستاسو نوم پټ کړي ستاسو لیسټنګ پټ کړي نو تاسو بیا کیس نشئ فایل کولی که نه نو رجسټریشن خلک کوي چې دا لږ سیکیور شي سیف شی خو که نه یې کوئ نو هم څه ضرورت نشته دا تاسو نوم وکتو خپل بیا لکه دا چې دی که تاسو فرض که رجسټریشن کوئ نو دا لکه اوس ګوره دغه هم دغه دی ټریډ مارک یو اس پی ټي او که نه ګورمنټ نو دلته راځو موږ ټریډ مارک بیسیک له دا دی ډو آی نیډ یو اس لایسنس اټارني او تاله بیا داسې کس پکار چې موږ په امریکا کې نه اوسو اوس که دا ما د کاناډې دپاره کولی کاناډا کې وی نو بیا به ماته مثلا او ما په خپله کولی شو که دا پالیسي وي خو د کاناډې پالیسیانې جدا دي نو داسې نشو کولی خو امریکي والا چې دغه پالیسي اوس دا ټریډ مارک بیسیک لکه موږ راشو دا رجسټریشن پروسس که نه تاسو به اول اپلیکیشن به وکړو بیا به هغه ګوري ایگزامینیشن دوی خپل سرچ بیا کوي بیا پبلیکیشن هغه پبلیک کړي او بیا د اخره کې رجسټر شي نو دا بیا تاسو که فرض کې خپل ټریډ مارک رجسټر کوئ نو دا دلته به راشي چې کاپي رایټ او دا ټولې خبرې چې دي دا بیا تاسو له اټارني کوي نو تاسو هر یو اټارني هر کولی شئ تاسو چې دلته سرچ کوئ چې اټارني فار ټریډ مارک رجسټریشن یو اس که نه نو هغه به تاسو ته ووایي چې لکه څوک دي بیا کمپنیانې ځینې سنګل کسان نو هغو بیا خپل حساب کتاب تاسو به سره خبرې کوئ په ایمیل په ترو یا بل ترو باندې هغه بیا فیس ورکوئ تقریبا د دې فیس چې دی هسې خو د دې دغه $3,500 فیس دی یا 400 به $3,500 زما خیال دی خو اټارني چې کوم دی هغه چې ورسره خپل فیسونه اخلي نو بیا د کم از کم $1,000 نه $1,500 پورې رسي نو دغه ما چې کومه خبره کوله چې لکه دا ټریډ مارک دا نوم چې دی رجسټر کوئ تاسو نو د هر دغه دپاره د هر کیټګري دپاره خپل رجسټریشن بیا غواړي د هغې خپل فیس دی لکه په یو کیټګري کې به ستاسو دونه پیسې لګي نو دا خبره چې لکه اوس فرض که اوس دا ټایګر موږ سرچ کو یا موږ کالا کلی سرچ کو کالا کلی په یو کې هم نشته کو تاسو اوس ټایګر موږ سرچ کو شته کو تاسو خپله کیټګري کې بیا ګورئ نو په هغه کیټګري کې په تاسو ټایګر سرچ کړئ ځکه چې څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې لکه دغه چې کوم و نو هغه چې دی هغه په 14 نایس کلاسیفیکیشن 14 کې نو تاسو کو 15 دا 45 کلاسیفیکیشن دی ګوډز اینډ سروسز هغې ته بیا تاسو ته اوس اول هغې ته بیایم چې دغه کلاسیفیکیشن باندې تاسو پوه کړم دا اوس لکه که موږ ګورو نایس کلاسیفیکیشن دا که موږ دلته ولیکل موږ نایس کلاسیفیکیشن او دا موږ سرچ کو
نو دلته بیا تاسو کتای شئ اکسس نایس کلاسیفای دې ته موږ رالو نو دا چې اوس موږ ته کولاو شي دا تاسو کتای شئ چې په دې کې د ګوډز دپاره یا کم سامان چې د هغې دپاره د 1 نه 34 پورې دي او سروسز دپاره 35 نه 45 دي اوس په دې کې ما 15 ان کیس 15 کلاس زه ګورم 15 مې کولاو کو دلته ماته راغی نو دوی وایي چې دا کلاس د څه په باره کې د میوزیکل انسټرومنټ میوزیکل سټینډز او and strengths for musical instruments outdoors but buttons پته نه لګي چې څه دي خانو په دې کې به کم بیا شاملېږي په دې کې دا سیزونه دي او بیا د سب کټګوري څنګه چې ما خبره کوله نو دا دی بیا نو دا به تاسو له بیا لکه که تاسو رجسټریشن کوئ دا به تاسو له اټارني کوي خو بهرحال ما چې تاسو پوه شئ چې لکه په کم کټګوریز کې تاسو کوئ او په هغې کټګوري کې دغه نوم وي نو لکه اوس تاسو یو نوم دی او هغه په بله کټګوري کې دی نو تاسو په د هغې نه په جدا کټګوریز کې چې د خپل نوم ټریډ مارک یا نوم چې دی هغه تاسو رجسټر کولی شئ دا دلته چې دی دا اوس په دغه کې هم دی پی ډي اف کې هم دی دا به هم تاسو سره دا لینک شیر کړم لکه په دې کې بیا هغه ټول کلاسونه دي که موږ راشو د 30 خواوشا پیج لا نو دلته تاسو ته بیا زه ښیم چې دا نور دی خپلې دغه لیکلی دي خو دا اوس تاسو کتای شئ دلته لکه دا ګوډز دپاره کلاس 1 دا د کلاس 1 ډیفینیشن چې په لکه په دې کې دا څیزونه دي په کلاس 2 کې پینټس وغیره دي کلاس 4 کې انډسټریل آیل او ګیسز دي دا 35 پورې دغه دي او بیا سروسز 34 پورې او سروسز بیا چې دي نو هغه بیا د 45 پورې دي لاندې که بیا موږ لاړ شو نو د هر یو دغه پوره تفصیل لیکلی په هغې کې تاسو کتای شئ که خپل رجسټریشن کوئ یا تاسو ځان پوه کوئ چې یاره کم دغه دي دلته 61 پیج نه چې دی دا بیا تاسو ته پوره تفصیل راځي نو دا پی ډي اف کې دی په دې نایس کلاسیفیکیشن تاسو ځان پوه کولی شئ دغه شانته چې کله تاسو نوم سرچ کو نوم یو منتخب کو نوم یو سرچ کو بیا به خپل دغه بارکوډ اخلی بارکوډ ته یو پی سی وایي دلته یونیک پراډکټ کوډ ورته وایي که نه دلته په دې امریکا او دې ملکونو کې او دغه کې چې دی نو په دې ته ای ای ان وایي په یورپي ملکونو کې خدا دواړه یو شی دی اصل کې خانو دوی وایي چې لکه دا د هغو د بارکوډ اخیستو د ټول نه غټ دغه دی دا ویب سایټ دی او په دې باندې دوی وایي چې بارکوډ اخلي جی اس 1 یو اس خو دلته چې دی نو دا بارکوډ چې دی دا ګران نو اکثر چې دی خلک د دې نه ګټه بارکوډ د دې جی اس 1 یو اس نه څوک نه وایي کوي ځکه چې د دې دغه چې کوم دی دا اوس دلته که موږ ګورو نو 10 بارکوډ چې دا درکوي نو په $250 درکوي او 50 رینیول فیس ته دی نو بل یو ویب سایټ دی هغه دا دی نیشن وایډ بارکوډ که نه ما هم خپل د دې نه اخیستي نو تاسو هم د دې نه اخیستی شئ دا ډېر ارزان دي دلته په دې دغه باندې دا لینک په زه درکړم او په دې کې هېڅ فرق هم نشته اصل کې دا ارزان په دې دی چې کوم دغه ډیټ شوي که نه دا پراډکټ ډیټ شوي یا څوک نور نه کوي نو هغو خرڅ کړي نو دیو بیا چې دی نو دیو چې اغستی او دیو لیګلی بیا دا دغه کېدو اوسه پورې هېڅ مسله پکې هم نه ده راغلی اوس دې ته به یو بارکوډ چې دی په $12 درکوي په 12 که نه ټوټل 12 دی هلته په 250 نو که څوک یو پراډکټ اخلي نو سره بیا 10 بارکوډه به اخلي ټیک ده دغه شان که 15 اخلي نو په $4 یو دی نو بیا به ستا $10 شي ورو کمیږي لس بیا په 280 باندې شو که نه نو څومره زیات بارکوډ هم راکمیږي که یو اخلي نو په 12 ته بیا ورو دا دغه کېږي دلته چې اوس دې ویب سایټ له راشي دا هغه مین دغه دی بیا آرډر بارکوډ له به ورشي نو چې موږ کله آرډر بارکوډ وکړو ښکته به راشي دلته د ټول نه لاندې او دلته به کوانټټي ولیکئ چې څو بارکوډ ستا په کار دی ما چې تاسو ته ووایي دا ای ای ان چې دی که نه یورپین آرټیکل نمبر لکه په دغه کې دلته به یې لیکلي هم وي دلته ورته یو پی سی دلته ورته ای ای ان وایي او یورپ والا او موږ چې دي زموږ دا نارت امریکا ورته یو پی سی وایي ټیک ده دلته دا خو دا دواړه یو شی دی لکه تاسو دا یو پی سی ورته وایي یا ای ای ان ورته وایي خو دا دواړه یو شی دی دلته به تاسو راشئ کوانټټي به ولیکئ دلته پرسنل بزنس نیم ولیکئ ایمیل اډرس به ولیکئ سرټیفای ایډ ټو کارټ او چې تاسو دغه کوئ بس تاسو له به بارکوډ راشي لکه دا اوس ما یو بارکوډ آرډر کړو او دا بارکوډ چې دی هایدې تاسو کتای شئ دا راغلی دی ټیک ده
نو دغه شان به تاسو په دې دغه نه نیشن وایډ بارکوډ.com چې دی دې نه به تاسو بارکوډ خپل راواخلئ. کله چې تاسو هلته سرچ وکړو او تاسو یو نوم منتخب کړو هغه بیا تاسو لوګو ګورئ. نو لوګو دپاره لکه مختلف تاسو چې کله دغه ته راشئ سرچ کوئ چې لوګو کریشن به راشئ دغه به راشي څه فری دی او څه پیسو والی دی. لکه اوس دا یو فری که تاسو ته ګورئ دا یو لوګو دی لوګو میکر یا لوګو ډیزاین کوي. نو دلته به لکه تاسو فرض که اوس موږ ولیکو او دغه ټایګر یا څه شی ولیکو یا بیا کاله کاله ولیکو. نو دا ما ولیکو اوس ګیټ سټارټډ لکه اوس دا ډېر اسان دغه دی. تا وایي چې یاره د پروفیشنل ډیزاین سره کار کوي که ځان دیو بیا چې دی $349 اخلي ته وایي چې ځان له کومه فرض کړي په خپله. نو دیو سره خپل پری پیر لکه مختلف ډیزاین دي که نه دا په دې کې ګوره ابسټرکټ کې دي اګریکلچر کې دي انیمل پیټ دا ټول تاسو دې خوا کتی شئ دا ټول یو لوی دا اوس ما کاله کله ولیکو نو دې ماله مختلف آپشن راکوي چې یاره داسې تا بیا ته خپل پراډکټ مطابق ګورې که نه چې ستا پراډکټ څه شی دی د هغې سره څه دغه کېږي. انیمل پیټس پکې لګې آرکیټیکچرل دی ابسټرکټ دی چې څنګه نمونه دغه لګې. اوس دې کې یو ما ولیکو فرض که زه دا راشم دا مختلف دغه دی یا بلو جین دا کاله کله لیکلی دا لیکلی دا اوس زه کلیک کمه نو دیو چې کله ډاونلوډ کوي که نه نو تاله بیا آپشن درکړي په دې کې چې زه اوس دې ته وایم چې دا ډاونلوډ کوي ماله. نو د دې اصل کې که تاسو فری ډاونلوډ کوئ نو د دې دا دغه بیا ډېر ښه نه ګرافکس ډېر ښه نه. نو تاسو به ډاونلوډ باندې چې کله زور کوئ نو دیو به تاسو له آپشن درکړي چې سیو شو ډاونلوډ شو. خو فری چې کوم دی آیډیل فار ویب سایټ یوز ټیک شو ډاونلوډ کو په دې دا ګوره 200 پکسل دی. بیا که دې تاسو ته وایي چې یاره که تاسو د دې بارکوډ دپاره پرچیز کوئ نو تاسو PNG کې به راشي او 5005 پکسل به پی ډي اف کې به جی پی جي فایل به او ویکټر فایل چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. دا ویکټر فایل بیا به تاسو لیږئ او کله چې تاسو په پراډکټ باندې دا لوګو لګي نو هغه په ویکټر فایل باندې لګئ دا د هغې دپاره ډېر زیات ښه نو دا تاسو پرچیز کولی شئ. یا که تاسو ته وایي چې $80 راکوئ نو په دې کې بس تاسو سره دغه به هم وي خو د دې نه علاوه بس بزنس کارډ ټمپلیټ به د هغه دغه به هم راولېږي تاسو بزنس کارډ باندې بیا لګولی شئ. سوشل میډیا کټ لکه مختلف بیا په دې کې برانډ ګایډلاینز او ایمیل سیګنیچر ایمیل کې ته راولېږي انوایس ټمپلیټ تاسو فیسبوک دپاره د سوشل میډیا دپاره مختلف دغه. نو دغه شانتې ډېر شی ویب سایټس دي په هغې باندې خپل لوګو کریټ کوئ او دغه کولی شئ دا تاسو UPC کوډ واغستو او دا نایس کلاسیفیکیشن دا بس تاسو ته زه شیر کمه. نو دغه څیزونه دي چې تاسو لکه خپل دغه چې دی د برانډ دپاره یا پرایویټ لیبل چې دی هغه تاسو کریټ کولی شئ.